حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتسحرین. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی اللہ تبارک و تعالی او د الله پرشتي په پېشمنی کوونکو باندې رحمتونه رالیږي. څوک چې پېشمنی کوي الله تبارک و تعالی په سره رالیږي رحمت رالیږي. په پېشمنی کې الله تبارک و تعالی برکت یې خېده برکت. حدیث مبارک کې راځي الله تبارک و تعالی په دریو سیزونو کې برکت یې خېده. په څو سیزونو کې؟ په دریو سیزونو کې. یو الله تبارک و تعالی په جمع کې برکت یې خېده. جمع عامه ده کو د مانځه دپاره جمع له راځي او کو د مسلمانانو یو بل کار اجتماعي طور باندې وشي په یو ځای وشي پای کې الله تبارک و تعالی څه یې خېده برکت یې خېده. دویم سرید کی الله تبارک و تعالی برکت خیره. سرید څه ته ویل شي؟ د غوښې په سالن کې چې ډوډۍ ماته کی دې کې الله تبارک و تعالی برکت خیره. دا بهترین خوراک دی. او دریم حدیث مبارک کې راځي الله تبارک و تعالی په پېشمنی کې برکت خیره. روایتو کې راځي چې کله به نبی علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرام د پېشمنی ډوډۍ ته رابلل کنه نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایل ای زما ملګرو راشئ زما سره د برکت ډوډۍ وخورئ. راشئ زما سره د څه وخورئ؟ د برکت ډوډۍ وخورئ. نبی علیه السلام د پېشمنی د ډوډۍ ته د برکت ډوډۍ ویلې ده. نو پېشمنی خامخا کوئ. حدیث مبارک کې راځي اگر چې یوه چواره ولې نه وي اگر چې یو ګوټ اوبه ولې نه وي خو دا په پېشمني باندې وکړه موړې زړه ته دې نه کېږي. نو حدیث مبارک کې راځي یوه چواره خولې ته کړه په پېشمني باندې یو ګوټ اوبه وڅښه خو ضرور یې وکړه. په دې کې الله تبارک وتعالی لوی برکت یې خیرې. او پېشمنی له ضرور پاسه ای روغ کال تیر شي. ډېر خلک خو پکې داسې چې د سحر اذان هم نه وي چې د سحر د اذان څنګه کېږي اوده پراته وي. دا یو موقع موږ له الله تبارک وتعالی په لاس باندې راکړې ده. د تهجد په ټایم کې راپاسو نو ډوډۍ دې وخوړله الله تبارک وتعالی ته ودرېږه تهجد وکړه 2 رکعاته وکړه 4 رکعاته وکړه 8 رکعاته وکړه 6 رکعاته وکړه ودرېږه. دا یو موقع الله په لاس درکړې ده. نور کله خو د شپې نه پاسېدي اوس خو پاسېدلی که نه. ډېر بدبخته به هغه انساني چې پېشمني له پاسي او د تهجدو ټیم او دی بیا په کټ کې پرېوځي وده شي. لکه الله د تهجدو په ټیم کې راپاسولی او ته اوس هم الله ته نه ودرېږي. روغ کال کې خو نه پاسېدي نو اوس خو پاسه که نه. نو ضرور پېشمنۍ کوئ او الله تبارک وتعالی ته پکې ودرېږئ. تهجد پکې کوئ الله ته جاړئ الله ته فریاد کوئ الله تبارک وتعالی ته د خپلو ګناهونو بخښنه ترې غواړئ الله ما معاف کړه الله ما معاف کړه. نو حدیث مبارک کې راځي الله تبارک وتعالی په پېشمني کوونکو باندې څه رالیږي رحمتونه رالیږي رحمتونه رالیږي. ورونو رمضان المبارک میاشت ده چېرته رانه په غفلت کې تېره نه شي چېرته رانه په څه کې تېره نه شي په غفلت کې تېره نه شي. کوشش پکې کوئ تراوو کې حاضري یقیني کوئ درس کې حاضري یقیني کوئ. دا لږه غونته میاشت ده دا به تېره شي. کومو خلکو چې په دې درس کې حاضري کړې ده که نه سبا به هغه باندې هم دا روزه تېره شي په تا باندې هم تېره شي په هغه به هم تېره شي په تا به هم تېره شي. چا چې اوږدو تراو کې شرکت کړی دی سبا په هغه باندې هم دا روزه تېره شي په تا به هم تېره شي. هېڅ چل به ونه شي خو هغه ځان له د ثوابونو پیټې برابر کړه ته داسې پاتې شي. دا روزه به په ټولو تېره شي.